د ټولو نه غټ سبب چې هغې نه په انسان کې غفلت راځي هغه طول الامل. طول الامل مطلب اوږده ارمانونه اوږده سوچونه دا په انسان کې سم غفلت راولي. خو د غفلت بنیاد چې هغه د څه د راسره دی هغه د دې اوږده ارمانونو د راسره دی. د هغې د راسه انسان ګناهونه کوي په شهواتو کې پروت وي. توبه هلکه توبه وباسي سبا ولې کوي خو ارمان یې اوږد دی وخت لا شتې ټیم شتې دا به کوو دغه به کوو د هغې د لاسه هغه مرګ ورته ډېر لرې ښکاري. مني چې مرګ به راځي خو کله به راځي ډېر لرې په 30 کالو کې هم نه مني چې دا به شي 30 کالو کې مني نه 30 کې نه مني. کوم بوډا چې 90 کال ورته 30 کاله بعد مرګ به راشي هغه هم نه مني چې 30 کاله بعد به راشي. په 30 کالو کې دې نه مني نو ځوان به څه ومني چې مرګ به راشي. ذلك الله سبحانه وتعالى بالقرآن يسوي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله ده كافران ده آخرتنا غافلة دي ده آخرت صم لري حكاية ده عقل لم لري أو كمان يمودي لري ده ونراه قريبا مؤمن ده لري نجديه ده أرمانون لري بدني ده سوچ هغه د آخرت مبارکي او که دنیا کوي دنیا نه مطلب دا نه چې دنیا بالکل پرېږدي چې پرېږدي چې هېڅ ومکو دنیا کوي خو ګزاره به کوي په دنیا څه کوي ګزاره دی یېرېږي د آخرت نه سبا مرګ راځي سبا راځي سبا مرګ راځي سبا راځي. د نوح علیه السلام سیرت کې راځي بعض کتابونو کې دا خبره شته تقریبا دغه عمر 1000 کاله و د یو قول مطابق اگر که نور اقوال دي چې 1000 کالو نه د زیات عمر په دې 1000 کاله کې د ځان خپل کور نه جوړ کړی څو کاله زر کاله کې زمونږ وایي سعودي کې 15 کاله وجود لا کور نه جوړ کړی 15 کاله زر کاله خلکو ورته وایي کور جوړ کړل وایي سبا مرګ دی مرګ کړی سبا دا مؤمن دی د دا ارمانونه ډېر اوږده دی طول الامل دا غټ بیماري سبا مرګ دی سبا مرګ دی نوح علیه السلام زر کاله تېر کړ او سبا مرګ دی هغه مرګ راغی خو زر کاله بعد راغی دا مرګ وختي ماتلی شي ته خو د اوږدو خبرو غم وړی او د اوږدو سوچونو غم وړی چې د مور د خېټې نه راوځي دغه ټیم کې مړ کېږي او دا نه پرېږده د مور په دې خېټه کې مړ کېږي د دوی باره کې به څه نو بیا ستا د اوږده سوچونو داسې شي الله سبحانه وتعالی د دې خلکو لپاره وعید بیان کړی سوی د کافرانو ته الله سوی ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ای پیغمبره پرېږده کافران چې خوري او سکي او مزي ویلهیم الامل تبا کړي دوی څه شي د امیدونو د اوږدو سوچونو د غټ پلانونو چې جوړوي دا به یې موږ پلان جوړ کړی چې بیا نوسي وشي بیا کړوسي وشي بیا بدیسي وشي بیا دغه وشي صحیح ده سوچ موږ کولی شو خو سوچ د مختصر وخت کوه ډېر مخکې پسې مه ځه دومره سوچ وکړه چې ستا دې ګزاره کړي ځکه د دین د مشرانو نه واورئ چې هغوی دې باره کې څه وایي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وایي د ملګرو ته نصیحت کوو د دوو خبرو په باره کې زه په تاسو ډېر یېرېږم هغو ته یې کومې خبرې وایي طول الامل واتباع الهوا اوږده ارمانونه او د خواهشاتو تابعداري کول ولې ته یېرېږي او ولې دا خلک د دې نه منع کوي جواب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وایي اوږده ارمانونه د انسان نه آخرت یېروي لکه اوس مثال کې زما سوچ دی چې سبا به زما بچي لوی شي بیا به د دوی اولاد دي دا به څه کېږي اوس ګوره آخرت بالکل سیف دی ګورې ځکه چې دومره مخې ته تله د کېدی نه چې آخرت ته ما ته منځ کې راشي او زه دې بیا هم دومره مخې ته ځم که ما ته آخرت مخې ته راغلی بیا دا خبره مخې ته نه ځي خو دا خبره چې دومره لرې لاړه او دومره دا سوچونه مخې ته لاړو آخرت یو سیټ ته پروت دی قبر دا ما غاړې ته کړی دی مرګ دا غاړې ته دی الله سره ملاقات دا سیټ ته دی ځکه دومره خو لرې زه لاړم او که دا مخې ته وي بس دومره لرې تلم هم نه او وي تابعداري کول د خواهشاتو د دې د لاسه چې دی نه انسان وي د حق نه منع کېږي څومره ناشنا خبره کړې وره زموږ په دې ملکونو کې ډېر خلک حق نه مني قرآن حدیث مني نه مني نو بیماري سره چې قرآن حدیث نه مني د خواهشاتو تابعداري خواهشات دا وایي چې ته داسې کوه د خلکو سره موافقت کوه د خلکو بیا ستا باره کې څه وایي دوی به څه کوي هغه به څه کوي دا یې د لاسه حق نه مني امام حسن بصري رحمه الله سوي ناشنا خبره کړې ده ما اطال عبد الامل الا اساء العمل کله چې یو بنده اوږده ارمانونه امیدونه ساتلي نو عمل ته خراب شي دا ناشنا خبره ده ځکه امام فضیل ابن عیاض رحمه الله وایي د بدبختۍ نښه دا ده چې انسان اوږده ارمانونه ساتي د بعض حکیمانو نه دا خبره نقل ده حکیم د حکمت خبرې چې کوي وایي الجاهل يعتمد على الامل د جاهل ټول اعتماد په څه باندې دی په
امیدونو باندې او په اوږدو اوږدو سوچونو باندې. والعاقل يعتمد على العمل. الجاهل يعتمد على الامل والعاقل يعتمد على العمل. او د دې اعتماد په عمل باندې دی، په مهنت دی، په کوشش دی چې آخرت ته روان دی، هغې لپاره کوشش کول وایي. په یو روایت داسې راځي په هغې کې دا دي وایي څلور خبرې د بدبختۍ نښې دي. څلور خبرې د بدبختۍ نښې دي. یوه جمود العین چې د سترګو نه دې اوښکې نه ځي. بدبخت انسان دی چې د سترګو نه د اوښکې نه ځي، د الله د هیرې نه، آخرت یادولو سره، قبر یادولو سره، د په هغه حال کې نو د بدبختۍ علامه ده. دویمه نښه څه ده؟ وقسوة القلب، زړه سخت شي. یعنې د صرف نه نصیحت اثر کوي، نه په قرآن او حدیث پې اثر کوي، هېڅ پې اثر نه کوي. تشان وایي درېیمه نښه د بدبختۍ طول الامل، اوږده اوږده امیدونه ساتل. او څلورمه الحرص على الدنیا، د دنیا حرص ډېره کول. نو ځکه مونږ ته دا وایو اقصر الامل، د امیدونه د سوچونه د لږ کم که، ارمانونه لږ کم که، او ځان تیار کړه حساب کتاب ته. کوم ژوند چې تېر شوی خو تېر شوی، بیا راځي بیا نه راځي. او کوم چې پاتې دی هغه ارمانونه دي، او وخت د دې دواړو په دې منځ کې دی. ماضي تېر شوی دی، را روان وخت ارمان دی، حقیقت یې شته نشته، حقیقت ارمان دی. د دې دواړو په دې منځ کې چې کوم ژوند دی د حقیقي ژوند دی. د دې نه فایده واخله، ته کوشش وکړه چې دا وخت په هغه څه کې ولګوې چې ستا آخرت پرې خوشحاله شي. او ځکه امام حسن بصري رحمه الله څه وایي ایاک والتسویف، ای انسانه سبا بل سبا مه کوه، او سبا بل سبا مه کوه، فانک بیومک ولست بغدک. ستا سره چې کومه حقیقي ژوند دی هغه دا نننی دی، سبا ستا ژوند نه دی. ولې ستا صحیح ژوند کوم یو دی؟ دا نننی ستا ژوند دی، اوس ستا ژوند دی. چې اوس موږ ناست یو که نه، دا زموږ ژوند دی. سبا هېڅ پته نشته. وایي دا ستا ژوند دی، نو بس دا داسې ګڼه چې دا ستا آخري وخت دی. که سبا در الله درکو، امام حسن بصري رحمه الله وایي که سبا یې در درکو او ژوند دې و، نو هغه سبا بیا د دې ورځې په شان تېر کړه چې نننۍ یې تېره کړه وایي. نو دې سره د دې فایده به څه چې ته به ویښ د دې فایده به دی چې ته به اوږده اوږده ارمانونه نه کړې. ځکه په سلف صالحینو کې دغه انسانانو ته انسان حیران شي چې دا څنګه خلک وو. یو کس پکې دا خبره کوله، وایي زما دې په الله قسم وي، زه چې کله ویده کېږم نو په دې سوچ سره ویده کېږم چې زه بیا نه راپاڅم. نو د دې ویده کېدو نه مخکې خپل حساب کتاب هم صفا کوم. نو وایي زه چې به دې کټ کې خپې غځومه لکه ما چې په قبر کې خپې وغځولې، نو هر څه ختم کړم، انسانانو سره حساب کتاب هغه وار کړم، الله سره حساب کتاب د هغې لپاره ځان تیار کړم، بیا په ځان باندې کمبل راواچوم. ذکر رسول الله په حدیث کې څه وایي؟ کن فی الدنیا کأنک غریب. عبدالله بن عمر ولاړو، وی رسول صلی الله علیه وسلم زما په دې اوږې داسې لاس کېښود. رسول صلی الله علیه وسلم سړي ته به نصیحت کوو، یا به په لاس یېښودو یا به په لاس نیوو، او دې لاسه په انسان باندې نصیحت ډېر اثر کوي. وی زما په دې اوږه باندې لاس کېښود، ما ته وایي چې عبدالله وی ما چې وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم شاته چې رسول الله وی کن فی الدنیا کأنک غریب. په دنیا کې داسې اوسېږه لکه ته چې ناشنا سړی، یا وایي داسې اوسېږه لکه یو مسافر چې او د ونې لاندې هغه ودرېدلی لږ ساعت لپاره سوري ته ناست وي، بیا به ترې ځمه. نو ځکه عبدالله بن عمر رضی الله عنه په زړه کې دې نصیحت دومره اثر وکړو، هغه به دا خبره کوله، وی اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، چې سهار شي نو د څه انتظار مه کوه، که ماښام چې ماښام شي د سهار انتظار مه کوه. خذ من حیاتک لموتک، او د دې ژوند نه دې فایده واخله دې نه مخکې چې مرګ یې راشي. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث چې پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ. پنځه خبرې څه دي؟ ځواني د بوډاوالي نه مخکې، روغ بدن د بیمارۍ نه مخکې، مالداري د غریبۍ نه مخکې، فارغه وخت د مصروف کېدو نه مخکې، او ژوند د مرګ نه مخکې.